1400 کاله مخکې زمانه وه. د اسلام حکومت قایم شوی وو او د عدل او انصاف داسې نظام وو چې خلکو په سکون ژوند کول. په هغه وخت کې یو شهر وو چې نوم یې همس وو او د هغه شهر والی داسې انسان وو چې د هغه ژوند اوریدو سره نننی انسان هم حیرانیږي. د هغه انسان نوم سعید بن عامر الجمحي وو. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي وو. د اسلام لپاره یې ډېرې قرباني ورکړې وي او د دنیا ښایست او مال ته یې هیڅ اهمیت نه ورکول. کله چې خلیفہ عمر ابن خطاب هغه د همس والی مقرر کړو نو خلکو حیران شول ځکه چې هغه ډیر ساده انسان وو. نه ورسره مال او دولت وو، نه شاهانه کالی، نه نوکران. هغه د عامو خلکو په شان ژوند کول. یو ځل خلیفہ عمر همس ته راغل. خلکو ته یې وویلې چې ستاسو والی څنګه دی؟ خلکو وویل چې هغه نیک انسان دی، خو موږ ته ترې ځینې شکایتونه هم دي. دا خبر اوریدو سره عمر رضی الله عنه حیران شو ځکه چې هغه سعید بن عامر ډیر متقی او صالح سړی ګڼلو. هغه وویل چې خپل شکایتونه بیان کړي. خلکو وویل چې زموږ لومړی شکایت دا دی چې هغه د ورځې ناوخته له کوره راوځي. عمر رضی الله عنه سعید راوغوسته او پوښتنه یې ترې وکړه. د سعید په سترګو کې اوښکې راغلې. هغه وویل ای امیر المؤمنین، زه دا خبره چاته نه وښودل غوستل، خو حقیقت دا دی چې زما په کور کې نوکر نشته. زه سهار خپله د کور کارونه کوم، د خپلې ښځې لپاره ډوډۍ تیاروم، بیا اودس کوم او خلکو ته راوځم، نو ځکه ناوخته شي. بیا خلکو دویم شکایت وکړ چې د شپې چاته دروازه نه خلاصوي. عمر رضی الله عنه پوښتنه وکړه ولې؟ سعید جواب ورکړو ما ورځ د خلکو خدمت لپاره ایښې ده او شپه د الله عبادت لپاره. زه شپه په لمانځه، دعا او عبادت کې تیروم، نو ځکه دروازه نه خلاصوم. بیا خلکو دریم شکایت وکړ چې په میاشت کې یوه ورځ داسې وي چې هغه له کوره نه راوځي. عمر رضی الله عنه پوښتنه وکړه ولې؟ سعید وویل زما سره یوازې یو جوړه کالی دي، هغه مینځم او تر وچېدو پورې انتظار کوم، تر څو چې کالی وچ نشي زه له کوره نشم وتلی. دا خبر اوریدو سره مجلس خاموش شو. خلک حیران شول چې د دوی والی دومره ساده ژوند کوي. بیا خلکو وویل چې کله کله هغه بېهوشه کیږي. عمر رضی الله عنه اندیشمن شو او پوښتنه یې وکړه ولې؟ سعید بن عامر ژړا شروع کړه. وویل ما د اسلام نه مخکې یو مسلمان په ظلم وجدل لیدلی وو، زه یې مرسته نشم کولی. کله چې هغه صحنه را یاد شي د الله نه ویرې مې زړه لرزیږي او زه بېهوشه شم. دا خبر اوریدو سره عمر رضی الله عنه هم وژړل. هغه وویل الحمدلله زما په امت کې داسې خلک شته. بیا یې سعید ته څه مال ورکړو چې اړتیاونه یې پوره شي. سعید بن عامر چې کور ته راغی ښځه یې خوشحاله شوه چې اوس به د کور حالت ښه شي. خو سعید وویل راځه دا مال په غریبانو وویشو. نو هغه ټول مال محتاجو خلکو ته ورکړو او خپله یې بیا هماغه ساده ژوند جاري وساتل. دا هغه انسان وو چې حکومت ورسره وو خو د دنیا مینه یې په زړه کې نه وه. اختیار ورسره وو خو تکبر نه وو. هغه د الله نه دومره ویریدل چې خپلې تیروتنې یې هیڅکله نه هیرولې. نن که مونږ خپل ځان ته وګورو لږ طاقت، لږه عهده یا لږ مال مونږ بدل کړي، خو د الله نیک بندگان چې څومره لوی شي هماغومره عاجزي اختیار کوي. اصلي عزت په عهده کې نه دی بلکې په تقوا کې دی. اصلي کامیابی په مال کې نه دی بلکې د الله نه ویره کې دی. او څوک چې د الله نه ویریږي الله هغه د خلکو په زیړو کې عزتمند کوي.